طالبانو لوی څارنوالۍ لوی ریاست ته اړولې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لوی څارنوالۍ د فرمانونو او حکومونو د تعقیب او نظارت په نوم لوی ریاست ته اړولې ده. دا کار د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده په فرمان شوی دی چې پکې مرکزي او ولایتي جوړښتونه په پام کې نیول شوي دي. له دې سره د څارنوالۍ ملکي او پوځي کارکوونکي بې برخلیکه پاتې کیږي. یو شمېر حقوقپوهان د طالبانو د حکومت په دې کار نیوکه کړې وایي له څارنوالۍ پرته عدلیه او قضایي نظام نیمګړی وي. طالبانو لا په دې اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي. د دغه نوي ریاست په اسنادو کې د جوړېدو موخه دا ښودل شوې ده چې د حکومتي ادارو پر کړنو به څار او د مشرتابه حکومت د فرمانونو او حکمونو له پلي کېدو به ډاډ ترلاسه کوي. د دغه ریاست په رسېدلي سند کې ویل شوي چې په مرکزي ولایتونو کې بنسټیز بدلون راغلی دی، خو په دې اړه کره معلومات نشته چې د لویې څارنوالۍ کار څوک مخته وړي.